د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې د غونډو په تالار کې دا پنجشنبه د ارواښاد نور محمد ګوهري په یاد غونډه ترسره شوه. افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې د غونډو په دوام دا پنجشنبه د هېواد د وتلي او حماسي شاعر ارواښاد نور محمد ګوهري په یاد غونډه ترسره کړه چې بېلابېلو فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او د ارواښاد نور محمد ګوهري د کورنۍ غړو ګډون پکې درلود. په دې غونډه کې د نوموړي پر ژوند، جهادي مبارزو، ادبي فرهنګي فعالیتونو او شاعرۍ جوړې شوې مقالې ولوستل شوې او همدارنګه د ګوهري د سنګر او فکر ملګرو چې په غونډه کې ګډون درلود د نوموړي تاثرات بیان کړل او ویې ویل: زه همیشه په کونډو رنډو شهیدانو او د دې وطن په دردونو او زخمونو باندې د خپل شعر په قالب کې پټۍ ایښودلې. ارواښاد ګوهري چې د وسلوالې مبارزې ترڅنګ قلمواله مبارزه هم کوله، تل یې د ټولنې د ویښتیا او اسلامي افکارو د جوړولو په برخه کې د قلم څوکه پر سپین کاغذ تیره کړې ده. نوموړی ګڼ شمېر آثار لري چې له ډلې د وینو دریابونه، د لالونو خزانه، تیر ماښام، ریښتونې مینه، چاپ او ځینې نور یې له چاپ څخه پاتې دي. د نور محمد د کورنۍ غړو چې په دې غونډه کې ګډون درلود د خوښۍ د څرګندولو ترڅنګ د ویاړ څېړنیزې او کلتوري ټولنې له مشرتابه او غړو مننه وکړه چې د ګوهري صاحب د خدمتونو په پار یې یاد غونډه جوړه کړې ده. افغان ویاړ څېړنیزه او کلتوري ټولنه چې د هېواد په کچه د علم، فرهنګ او ادب په برخه کې فعالیت کوي، هره پنجشنبه د بېلابېلو علمي موضوعاتو په اړه سیمینارونه وړاندې کوي او همدارنګه د هېواد ویاړلو او خدمتګارو څهرو لپاره نمانځغونډې او یاد غونډې ترسره کوي.